د کابل په یوه پراخه دښته کې د الله جل جلاله یو عاجز بنده د علم دربار خلاص کړی. دغه دربار له علم، احساساتو، تواضع او مینې څخه ډک دربار. مدرسه چې په عامه معنا د ټولو مروجو علومو مرکز ګڼل کېږي، د امکان تر حده دلته تدریسېږي. د هېواد بلکې د نړۍ په سطحه یو نوموتی عالم شیخ عبدالحمید حماسي حفظه الله، چې یوازې د حماسي په اورېدلو سره د هېواد هر وګړی د مینې احساس کوي. شاګردان د علم بحر بوري او نړیوال اسلامي علما ورسره متقابل احترام لري. هغه مدرسه چې داسې یو ستر استاد لري، الجامعه محمدیه رشیدیه نومیږي. دغه مدرسه چې د عام ولس او افغاني تجارانو په مالي همکاري جوړه شوې ده، د علم خوند او مینه پکې ډېره ده. په همدې مدرسه کې د 1446 هجري قمري د 1403 هجري شمسي کال سره برابر ده، د دوهم ځل لپاره د الله جل جلاله د لوی کتاب قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه پیل شوې. دا ترجمه یوازې لفظي ترجمه نه ده، بلکې د اسلامي نړۍ د دیني، اجتماعي او عصري علماو د سلګونو کتابونو په رڼا کې د اوسني وخت د ضرورت په اساس پراخه او هر اړخیزه ترجمه ده. په یاده مدرسه کې تصمیم نیول شوی و چې د 400 طالبان جذب کړي. د داخلي په پیل کېدو سره د سهار له 9 بجو تر 12 بجو یاد شمیر پوره شو. ځکه تر اوسه د مدرسې خپل مسجد چې زرګونه کسان پکې ځایېږي نه ده جوړ شوی. د جوړېدو چارې 80% تکمیل شوي او د مالي مشکلاتو د حل په صورت کې به پاته کارونه مخ ته وړل کېږي ان شاء الله. د معرفت د باغ چې خدای آباد لره، د معرفت د باغ چې خدای آباد لره، زموږ د علم مدرسې خدای آباد لره، زموږ د علم مدرسې خدای آباد لره. Yes.